هاگوازن السلام علیکم زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم د عمومي داخلي د زړه امراض متخصص بیا ستاسو په حضور کې نن غواړم چې د خوښۍ سردردي یا د کلاستر هیډیک چې معمولا په نارینه‌و کې مشاهده کیږي خپلې تجربې او طبي مشورې له تاسو سره شریک کړم. څلورمه برخه دا ډول سردردي اکثرا په نارینه‌و کې مشاهده کیږي. درد په سترګه کې یا د سترګې په داخل کې یا د سترګې په شاتنۍ برخه کې یا د سترګې ګرد چاپیر منځته راځي. ډېر شدید وي، دوزخي درد ورته وایي، هیلش پین، اوښکې بهېدنه منځته راځي. د درد حمله په متواتر ډول یو د بل پسې وي، نو ځکه ورته د کلاستر یا خوښۍ سردردي وایي. مریض چغې وهي، فغان کوي، خپل ځان په دیوال یا سوکانو وهي، یا ناروغ تخریبونکی یا مخالف رفتار یا چلند کوي. مخ یې خوله کېږي، سترګه یې تکه سره کېږي، پزه ورسره بهېږي یا بندېږي. منشا د درد تر اوسه سمه معلومه او مشخصه نه ده. ویل کېږي چې د دماغ په هیپوتالاموس کې یو محرک محراق منځته راځي چې د همدغه محراق د درد سبب ګرځي. د درد په وجه عزیزانو سترګه نیمه پټه وي، د سترګو پلک لاندې راکښته کېږي، یعنې د eyelid may drop a little. په دا بل تصویر کې ډېر شدید درد دغه نارینه احساس کوي، ګرد چاپېر د سترګې. تداوي یا درملنه عزیزانو تاسو کولی شئ مریض ته اکسیجن یا ترپتان ورکړئ. ترپتان په شکل د سومه ترپتان تولیدېږي. اسانه طریقه یې د پوستکي لاندې خپله پیچکاري د ځان ته پیچکاري کړئ. دا په شکل د قلمي پیچکاري تولیدېږي. ډېره اسانه طریقه ده، د مریض وضع بهبود پیدا کوي او درد یې ارامېږي. عزیزانو ما مخکې ویل چې تاسو کولی شئ مریض ته اکسیجن ورکړئ. د اکسیجن سلفیسده مخلوط په صورت د 7 یا 10 لیتره په یوه دقیقه کې په جریان د 10 یا 15 دقیقو کې مریض ته ورکړئ. خالص اکسیجن د مریض وضع بهبود پیدا کوي. دا کولی شئ تاسو په شکل د بالون راونیسئ او په کور کې وساتئ. د ضرورت په وخت کې یې مریض ته ورکړئ په دغه شکل کې چې تاسو ګورئ. عزیزانو له یاده مو ونه وځي چې دغه مهم طبي تلویزیوني چینل درسره سبسکرایب، لایک او له دوستانو سره شریک کړئ چې نور ته هم استفاده وکړي. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند. په آخر کې خوږو عزیزانو مننه ډېره د لیدو او اورېدو څخه مو. Thanks for watching. په راتلونکي آینده کې به انشاءالله د سردردۍ نور ډولونه به له تاسو سره شریک کړم. او له یاده مو ونه وځي ګرانو عزیزانو چې دغه مهم ټي وي تلویزیوني چینل در سره سبسکرایب، لایک او د ملګرو او دوستانو سره د خپلوانو سره خصوصا په کورونو کې دغه شیر کړئ، شریک کړئ چې هغوی هم پرې استفاده وکړي. مننه. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند.